سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې تل زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ دویمه چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 23 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. د اسلامي امارت او ایرانی چارواکو لیدنه. کابل کې د ایران سفیر د اقتصاد له وزیر سره لیدلی. له پاکستان سره د سوداګرۍ پریکون. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پریکون د هیواد پر سوداګرۍ منفي اغیز نه دی کړی. او له بلخ نه ازبکستان او منځنۍ اسیا ته د تازه میوو صادرات پیل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل کې د ایران سفیر د اقتصاد له وزیر سره لیدلی. کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د یاد سفارت سفیر علي رضا بیګدلي د افغانستان اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره لیدلی. یاد سفارت زیاته کړې چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو او د اقتصادي چارواکو د سفرونو د پلان جوړونې په اړه خبرې کړې دي. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پریکون د هیواد پر سوداګرۍ منفي اغیز نه دی کړی. د مالیې وزارت وایي د پاکستان سره د اسلامي امارت سوداګریز پریکون د هیواد سوداګرۍ بهیر نه دی اغیزمن کړی، بلکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په نورمال ډول پرته له خنډ روانې دي. یاد وزارت ویلي چې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي، ترڅو له پاکستان پرته د نورو ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره سوداګري ترسره کړي. دغه وزارت یو ځل بیا ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان پر ځای له بدیلو لارو د سوداګریزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې به د سوداګرو بشپړ ملاتړ کوي او په اړوندو برخو کې به د لا ډیرو اسانتیاوو برابرولو ته لار هواره کړي. له بلخ نه ازبکستان او منځنۍ اسیا ته د تازه میوو صادرات پیل شول. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د بلخ ولایت د ځایي مسؤلینو او سوداګرۍ خونې د پرله پسې هڅو په پایله کې نن له بلخ نه د ازبکستان بازارونو ته او له هغه ځایه منځنۍ اسیا ته د 2.5 لکه ډالرو په ارزښت د 1500 ټنه انارو، مڼو او وچو توتو صادرات د ګڼو مسؤلینو په شتون کې رسمن پیل شول. نوموړي زیاته کړې چې دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي او د هیواد تازه او وچې میوې د حیرتان بندر له لارې ازبکستان او منځنۍ اسیا ته صادریږي. پوهنې وزارت ویلي چې روان کال کې د 109 بابا ښوونځیو او 6 دیني مدارسو نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ویلي چې یاد وزارت د وروستیو میاشتو کې په 21 ولایتونو کې د 2 میلیارد او 107 میلیونه افغانیو په لګښت د 109 بابا ښوونځیو او 6 دیني مدارسو نوې ودانۍ جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 4 کلونو کې د تعلیمي مرکزونو ټولټال 1113 ودانۍ رغول شوې وي چې د روان کال له نویو جوړو شویو ودانیو سره یو ځای د شمېر 1315 ته رسیږي. د یاد وزارت ویاند ویلي چې د 310 بابا ښوونځیو او 18 دیني مدارسو ودانۍ ترمیم شوې دي او د 180 ښوونځیو او 15 دیني مدارسو د ترمیم چارې لا هم روانې دي. سربیره پردې د 26 بابا ښوونځیو او 2 بابا دیني مدارسو لپاره د نویو ودانیو جوړولو چارې دوام لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته نږدې د 3000 ښوونیزو مرکزونو ودانۍ بیا رغول شوې دي چې د ټولو ترمیم شویو ودانیو شمېر 3540 ته رسیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر له هند میشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د خپل سفر په دوام له هند میشتو افغان سوداګرو سره لیدنه کې د یادو سوداګرو ستونزې او ننګونې هم اوریدلې. د صنعت او سوداګرۍ وزیر هغوی ته ډاډ ورکړی چې ټولې مطرح شوې ستونزې به وڅېړل شي او د حل لپاره به عملي او جدي اقدامات وشي.
او وروستی خبر همدا چې د نړیوال روغتیايي صندوق د ملاتړ کچه 11.3 میلیارډ ډالرو ته ورسېده. د نړیوال روغتیايي صندوق د 2026 نه تر 2028 کلونو لپاره له ټاکل شوي 18 میلیارډ ډالرو هدف څخه تر اوسه 11.3 میلیارډ ډالر مرسته تایید شوې ده. دا مرسته د نړیوالې ټولنې لخوا د عامې روغتیا او ژوند ژغورونکو خدماتو په برخه کې د ژورې ژمنتیا څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي دوی ژمن دي چې له یادې بودیجې څخه د تر ټولو زیانمنو او بې وسه کسانو لپاره د ژوند ژغورونکي روغتیايي خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړي. د دې مرستو تمرکز پر 3 لویو ناروغیو ایډز، تبرکلوز او ملاریا وي چې لا هم د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د خلکو ژوند ګواښي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.